السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس او یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست. نن زموږ درس دی لو فوتوغ پروش. لو فوتوغ پروش معنا نږدې راتلونکې زمانه. هر کله چې یو عمل د حال حالت څخه وروسته واقع کیږي، خو لیکن حال حالت ته ډیر نږدې واقع کیږي. مثلا یو کار سبا کوي، یا مثلا 1 ساعت وروسته، 2 ساعت وروسته، 3 ساعت وروسته یو کار کوي، یا مثلا سبا کوي. هغه په هغه وخت کې لو فوتوغ پروش استعمالوي. او که چیرې په راتلونکې زمانه کې یو عمل ترسره کوي خو هغه ډیر لرې ترسره کیږي، معلوم نه دی کله ترسره کیږي، هغه لپاره بیا فوتوغ سامپل استعمالوي. لیکن هر کله چې یو عمل حال زمانه د نږدې ترسره کوي نو په هغه وخت کې به لو فوتوغ پروش استعمالوي. Je vais acheter un stylo. Je vais acheter un stylo. Je vais acheter un stylo. زه به یو قلم اخلم. Tu vas acheter une pomme. Tu vas acheter une pomme. Tu vas acheter une pomme. تو به یو مڼه اخلي. Il va acheter une banane. Il va acheter une banane. هغه کس نارینه لپاره هغه به یو مڼه اخلي. او بخیر بنان کیله ته وایي. هغه به یو کیله اخلي. Elle va acheter une banane. Elle va acheter une banane. هغه ښځه به یو کیله اخلي. On va acheter une banane. On va acheter une banane. موږ به یو کیله اخلو. Nous allons acheter une moto. Nous allons acheter une moto. Nous allons acheter une moto. موږ به یو موټر سایکل اخلو. Vous allez acheter un vélo. Vous allez acheter un vélo. Vous allez acheter un vélo. تاسو به یو سایکل اخلئ. Ils vont acheter un ordinateur. Ils vont acheter un ordinateur. Ils vont acheter un ordinateur. هغوی به یو کمپیوټر اخلي. Elles vont acheter un ordinateur. Elles vont acheter un ordinateur. Elles vont acheter un ordinateur. هغوی ښځې به یو کمپیوټر اخلي. دا ټول جملې په فوتوغ پروش کې دي. هر کله چې تاسو داسې جملو سره مخ کیږئ نو چې لومړی یو سبجیکټ راځي، ورپسې الې فعل راځي، ورپسې یو انفینیټیو فعل راځي، نو دا جمله په فوتوغ پروش کې دی. یعنی دا جمله په راتلونکې زمانه کې دی. اوس راځئ چې دا طریقه زده کړو چې څنګه په راتلونکې زمانه کې، نږدې راتلونکې زمانه کې، یعنی فوتوغ پروش کې به یو جمله جوړ کړو. یعنی څنګه کولی شو چې فوتوغ پروش کې یو جمله جوړ کړو. راځئ چې دا هم زده کړو. هر کله چې په نږدې راتلونکې زمانه کې جمله جوړوئ نو لاندنۍ فرمول څخه به کار اخلئ. لومړی یو ضمیر به اخلي یا یو کس، یعنی سبجیکټ به رااخلي. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. له دوی څخه به یو ضمیر رااخلي یا یو نوم اخلي یا دو نومونه، محمد احمد یا احمد یا محمد دنی، یو یا دو نومونه اخلي. صحیح شو. هغې نه وروسته الې فعل رااخلي. الې فعل په حال جاري زمانه کې اخلي. ورپسې انفینیټیو فعل رااخلي. انفینیټیو فعل یعنی یو فعل په خپل حالت کې رااخلي. لکه مثلا پاغلی، ایکیغ، دا چې دي انفینیټیو فعلونه دي. که چیرې په دوی باندې نه پوهیږئ تاسو کولی شئ په کمنټ کې راته ولیکئ چې راتلونکي ویډیو کې به انفینیټیو فعل په باره کې هم تاسو لپاره خبرې وکړم. او هغې نه وروسته د جملې بشپړونکي، یعنی څه چې جمله بشپړوي هغه اخلي.
په دې شکل به یې اخلي. الي فعل د هر یو سبجیکټ سره به دغسې اخلي. ژ لپاره و جو و الي فعل هر جریک چې جو و چو و ایل و دا ټول به اخلي. هغې نه وروسته یو فعل اخلي. هغې نه وروسته به د جملې بشپړونکي اخلي لکه جو و د جمع علامه چې ده دا معنا لري چې دې نه وروسته یعنې یو فعل هم ورسره جمع کړي هغه هم ورسره لیکي. وروسته مثالونو کې تاسو لپاره تشریح کوم. جو و پلس یو فعل چو va il va elle va on va یو ورپسې یو فعل nous allons vous allez ils vont elles vont. لومړی به دا اخلي هغې نه وروسته یو انفینیټیو فعل را اخلي ورپسې د جملې بشپړونکی را اخلي. دا جمله چیرته شو؟ په نږدې راتلونکې زمانه کې. راځئ چې اوس مثالونو کې هم تشریح کړو. مثال په توګه دوغمیغ فعل په نږدې راتلونکې زمانه کې اخلو. Je vais dormir. Je vais dormir. زه به ویده کېږم. صحیح شو؟ په دغه وخت کې dormir یو انفینیټیو فعل دی. سبجیکټ جو ضمیر شو. و الف فعل په حال جاري زمانه کې د یو کومکي فعل په صفت راغی ځکه چې جمله په فتوح پروش کې ثابت کړي. صحیح شو؟ Je vais dormir. زه به ویده کېږم. Tu vas dormir. Tu vas dormir. تو به ویده کېږي. Il va dormir. Il va dormir. هغه به ویده کېږي. Elle va dormir. Elle va dormir. هغه ښځه به ویده کېږي. On va dormir. On va dormir. موږ به ویده کېږو. Nous allons dormir. Nous allons dormir. Nous allons dormir. موږ به ویده کېږو. Vous allez dormir. Vous allez dormir. Vous allez dormir. تاسو به ویده کېږئ. Ils vont dormir. Ils vont dormir. Ils vont dormir. تاسو به نه مبخل هغوی به ویده کېږي. یعنې هغوی نارینه لپاره چې جمع وي ډېر کسان وي. Elles vont dormir. Elles vont dormir. Elles vont dormir. هغوی به ویده کېږي. ښځو لپاره جمع حالت دی. dormir وایي ویده کېدو لپاره یا خوب کول. صحیح شو؟ او allons aller vont دا په حال جاري کې د aller فعل کنجګیزون دی چې دلته د کومکي فعل په صفت راغلی دی. جو چو il elle on nous vous il elle دا خو ضمیرونه دي چې د یو نوم په ځای راځي. اوس راځئ په بل مثال کې وګورئ. Je vais écrire. Je vais écrire. Je vais écrire. زه به لیکم. Tu vas écrire. Tu vas écrire. Tu vas écrire. تو به لیکې. Il va écrire. Il va écrire. Il va écrire. هغه به لیکي. Elle va écrire. Elle va écrire. هغه ښځې لپاره استعمال کړي. هغه ښځه به لیکي. On va écrire. On va écrire. موږ به لیکو. Nous allons écrire. Nous allons écrire. Nous allons écrire. موږ به لیکو. Vous allez écrire. Vous allez écrire. Vous allez écrire. تاسو به لیکئ. Ils vont écrire. Ils vont écrire. Ils vont écrire. تاسو هغوی به لیکي. نارینه لپاره جمع حالت دی. Elles vont écrire. Elles vont écrire. Elles vont écrire. هغوی به لیکي. اوس په دغه وخت کې écrire وایي لیکلو ته. écrire لیکلو ته وایي. بیا الف ورب هم ورسره د کومکي فعل په صفت راغلی. داسې جملې چې ووینئ دا په فتوح پروش کې دي.
دا زمونږ درس و. امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ. که چیرې کوم مشکل لرئ نو تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ او په راتلونکي ویډیو کې د هماغې په باره کې خبرې وکړو او ستاسو مشکل حل شي. که چیرې ویډیو مو خوښ شوی وي نو ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګرو ته هم ورسیږي. خپل نظر مو په کمنټ کې راته ولیکئ. چینل سبسکرایب کړئ. هر کله چې یو نوی او تازه ویډیو شیر کړو نو تاسو ته ورسیږي.